चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ. Hey, y'all, come look at this. یو ضروري اعلان وره زمونږه خویندو میندو مشران کشران ټولو ته درخواست دی چې څونه زمونږ کور کې خویندې میندې دي مونځونه کوي ذکر عبادت کوي د هغې نه پس دا خیري دی عمران خان ته وکړي چې خدای دې تباه و برباد کړي او خدای دې د حکومت نه ختم کړي خدای د اهل و حیات تباه و برباد کړي د پاکستان بچې د غرق ټول عوام یې غرق کړله तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखते हैं. तो रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू. मरगुर संगे खैर खैरियत ने ما پرون یو ویډیو کړی وه خو ما په دې غرض نه و کړی دا خو حکومت کې مهنګۍ راځي دې حکومت کې مهنګۍ راله نو دا څه خبره نشته پټرول خو ټول 10 روپۍ ګران شو که نه او بله غوړي دي غوړي دغه شان 300 خو شاملاویږي نو دا خو حکومت کار دی حکومت کې دغه شان مهنګۍ راځي نو په دې حکومت کې مهنګۍ راله نو څه پې او نور تقریبا څه بس په دې دي تقریبا داسې خاص دونه څه ګران شوي نه دي هر څه په دی دي. مسافرو سلام مې واخلئ که سلام مې نه اخلئ په دې شینې کښېنئ. څه مشر کشر څخه یې عزت خو پېژنه که نه پلار خو مخکې به یې داسې چېرته ووایي ګوته به یې د باندې منډې څه راخ کړې ګوته خدای د خوړ نه کړی که بله بیماري به ځان له جوړه کړي. Welcome down. Hey, Tizana. جنت رسیدم ایستا پق ورګه مړه ورګه بتا ته چلو لا چوپا کته او ان شاء الله زب سباله که هر څه دلته بیخیږي او هر قسم خبره کوي نو زب استاسو نه مخکیم او د خپل حکومت خلاف هم خبر نه کوم. بابا پټرول به 140 کړل الګا سما خلق ودوات سما خلق دا خبره د علي شاه علي پیج نه مخاطب یم چوپا کته اوس دا خبرې به اوس مونږ کوو بیا به کوو ځکه چې دا خبرې زمونږ ضرورت دی او دا زمونږ ایشو دی یو اهم ایشو ده. سما خلق ودوات سما خلق څوک دا خبره کوي ته دا سړی نیول غواړي الګا سړی ونیسه یا اوس راځئ د پوسکنې زامنو روزئ اوس میدان ته روزئ د ټیزنې زامنو اوس بار روزئ شوئ هر چې د پسې د روز د ورو تم د مټي دي بیا به کو نه ټینګ نه کې بیا به دغه ونه درېږي د مور په کوس کې د بار منډم وایا چې د پاکستان قومي ځناور کم یو دی د علي شامورو زه به درکې دا ومنډمې دا Hey, y'all, come look at this. مینوال یو ځل بیا د غریبانان یوسف جان په یو داسې کیس کې راغلی دی
د وخت کاکې په نس خبره باندې سنگین راخلی د شپېتو کالو کاکې سنگین ته ولې مجبوره شو دا د پښتنو د پیغور د وجې پیغور څه پیغور شوی راځئ تاسو ورسره ملاو دا څه چل شوی بچې څه پیغور دی چې ته سنگین ته مجبوره شوې یاره جی د ما ته ډېر زیات پیغورونه راکول موږ نه دغه رنګ کوی د زبه پروتي وه نو هغې په زور کوزېدم ما ورته ویې مېره ته بره کمرې ته وخېږه او پناش آواز وکړه نو د ماته تاسو ښه کمه کولی سو کوی ته کوزېږي نو پناش آواز کوي او داسې خبر شوم چې نور پیغور به م در کولو او بل هم دغه رنګ پیغور پرې راته راکولو مونږ کره به دغه رنګ کارغان لاندې راکوزېدل 2 کارغان راکوشل په پوڼکۍ باندې نور راکوزېدل خو هغوی نه ما پوڼکۍ لر کړه هغوی راکوز نه شوله ها خبر شوم بچې چې تا باندې چاپه والي شوي دا ډېر یو خطرناک ځای کې ناست وي دا کوم ځای چې تا باندې چاپه ووالې شوتې ګیر کړي یاره جی زه خو دغه رنګ بره څلورم چت کې تاخانه کې ناست وم ملګرو سره هما باندې چاپه ووالې شوه نو زه ګیر شوم دغې کې ښه اوس خو به بچې ته ځې تورو تمبو شاته تا دې ښکلا ته چې وګورم دې رنګ روغن ته وګورم تورو تمبو شاته چې کوم دی زما نه پیرزو کېږي د دې ټولو پښتنو نه پیرزو کېږي څه وینا کې حکومت نه څه مطالبه کوي یاره زه خو د تورو تمبو شاته خو خوشحال یم چې تر څو پورې د عمران خان حکومت دی ځکه دا څه دغه د مهنګایي د په 1400 روپۍ باندې تروړه ده په جیل کې خدا ده چې نه پکې دا شته چې ګینې کور ته وړه راړه یا دا راړه ښه فري ګانه ده بس چې تر کومې پورې تورو تمبو شاته خوشحالي او چې زه خو خوشحال یم چې تر کومې پورې د عمران خان حکومت دی تر هغې پورې ښه تورو تمبو شاته خوشحال یم پیمانتیا تر هغې نه لري نه لرم چې هغه تر څو پورې ناسته تر هغې پورې زاړو لرم نه پیمانتیا مینهوالو د وخت کاکونې چې کوم دی مهنګایي دوی حد ته را رسولی دی چې پیمانتیا نه لري دا خبره وای خوشحالي ځان له پخپله ورکوه خفه کېږې مو خوشحالي ځان له پخپله ورکوه که څوک نه درکوي نو خپله ورکوه او که محتاجه خلک ډېر انصاف وکړه هر محتاج لی بې بدله ورکوه او داسې نه چې یو ځل ورکې بیا قلار شي د خیر کار دی څو ځله ورکوه هلکه سمه خوله خوځوه خوله سمه خوله څوک دا خبره کوي تیل نه یادوم خوشحالي یادوم او روغانې دې هم د خیر په تمه ناست دی وی کله کله پکې دله ورکوه نو ما ورته ویم ما خوشحالي ځان له پخپله څنګه ورکم چې څوک نه راکوي نو خپله څنګه ورکم او که محتاجو ته مې ووي خیر مې نشته محتاج ډېر دی بې بدله یې څنګه ورکم اما یو ځل یې غلطي کړې بیا قلار شم ډېر سخت کار دی څو ماړه بکواس مه کوه بلکه ته خرج بیا ته دغه سړی نیول غواړې هلکه هغه سړی ونیسه یا زه په مخامخا ठोक दीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा ऐसा नहीं चलेगा लाइक ठोकी दबा के